السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو ملګرو، څنګه کولی شو چې فیسبوک ډارک موډ ته واړو، یعنې له سپینې صفحې څخه یې تورې صفحې ته واړو. نو راځئ نن زه تاسو ته دا طریقه ښایم. دې نه مخکې به تاسو ورسئ اول فیسبوک ته. کله چې فیسبوک خلاص کړو نو بیا به په دې درې ټکي نشان باندې کلیک وکړئ. په دې درې ټکي نشان باندې چې کلیک وکړئ نو بیا به دلته راسئ، په دې سیټینګ پرایویسي باندې به کلیک وکړئ. بیا په دې سیټینګ باندې کلیک وکړئ. نو دلته به کته راشئ، دا دی ډارک موډ لیکلی ده. په دې ډارک موډ باندې به کلیک وکړئ. نو دا به آف وي، تاسې به یې آن کړئ. کله چې آن کړو نو تاسو فیسبوک به تورې صفحې ته واوړي. نو دا دی ملګرو، وینئ زموږ فیسبوک تورې صفحې ته واوښتو. او کوم چیرې بیا غوښتلو چې له تورې صفحې څخه یې سپینې صفحې ته واړوئ، نو بیا به راسئ، په دې درې ټکي نشان باندې به بیا کلیک وکړئ. دې درې ټکي نشان باندې کلیک وکړو، بیا به سیټینګ پرایویسي ته راسئ او بیا به په دې سیټینګ باندې کلیک وکړئ. کله چې په سیټینګ باندې کلیک وکړو، دلته به بیا راسئ، دا ډارک موډ به ووهئ. نو دا به بیرته آف کاڼئ. نو دا دی فیسبوک بیرته خپل سپینې صفحې ته. تاسو وینئ چې زموږ فیسبوک بیرته سپینې صفحې ته واوښتو. ډېره خوندوره طریقه ده. تاسو هم دا سیټینګ په خپل فیسبوک کې وکړئ. ډېره زبردسته طریقه ده. نو په خورا درنښت یوه هیله در څخه کوم که چېرې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د ګنټۍ نشان هم ووهئ چې زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې په وخت ورسیږي. د الله په امان.